بسم الله الرحمن الرحیم. راغلیو مېلمنو ته خیر راغلی هر کله راشو. د غزل نه وړاندې د بل غزل یو څو شعرونه وی چې لکه نشه چې په نشه کې راشي چې زما یار چرته کوڅه کې راشي، لکه نشه چې په نشه کې راشي چې زما یار چرته کوڅه کې راشي، او چې زه تا ووینم نو داسې شمه لکه رڼا په توره شپه کې راشي، چې زه تا ووینم نو داسې شمه لکه رڼا په توره شپه کې راشي، او چې تر اوسه مړ نه یم ژوندی یمه هسې نه مرګ مې په کبا کې راشي. او یو څو بیتونه نور دي وي چې د بل عزت د بچ کېدو دپاره وروز یې دیوال که د کتو په مخ کې، د بل عزت د بچ کېدو دپاره وروز یې دیوال که د کتو په مخ کې، چې یتیمانو ته خوراک ورسي خیرات شروع کوي د حجرو په مخ کې، چې یتیمانو ته خوراک ورسي خیرات شروع کوي د حجرو په مخ کې، او شوګیره ختمه شوه بس لږ زړه ټینګ کا رڼا راخیږي د تیارو په مخ کې. مننه. شوګیره ختمه شوه بس لږ زړه ټینګ کا رڼا راخیږي د تیارو په مخ کې. او غزل مطلب وي چې زما د مهاجر اوښکې مړې به دې په کور شي، زما د مهاجر اوښکې مړې به دې په کور شي، منمه چې دا ورځې او دا شپې به دې په کور شي، او ملنګه زندگی کوه غرور چرته کې ونه کې زما دغه خبرې او کیسې به دې په کور شي، ملنګه زندگی کوه غرور چرته کې ونه کې زما دغه خبرې او کیسې به دې په کور شي. او که چېرته ته ما سره میلویږې ځان عادت کا، که چېرته ته ما سره میلویږې ځان عادت کا، د شپې خوبونه ما کړه شوګیرې به دې په کور شي. مننه قربان. که چېرته ته ما سره میلویږې ځان عادت کا، د شپې خوبونه ما کړه شوګیرې به دې په کور شي. اوس سختیا تکلیف تیر کا ځوانۍ کې جانانه، اوس سختیا تکلیف تیر کا ځوانۍ کې جانانه، خو کله چې بوډا شي دا سختیه به دې په کور شي. وړاندې شعر دی چې پنځه وړه منځونه په خپل ټیم کوه انسانه، پنځه وړه منځونه په خپل ټیم کوه انسانه، جنت ته چې نوځې نو کنجې به دې په کور شي. او د مور او پلار خدمت کوه په دې کې ثواب ډېر دی، د مور او پلار خدمت کوه په دې کې ثواب ډېر دی، قیامت په غټه ورځ کې سمکې به دې په کور شي. او وړاندې شعر دی چې په خپله هم غریب یم خو بستالی را کرزامم، په خپله هم غریب یم خو بستالی را کرزامم، نمبر مې سره ولیکه پیسې به دې په کور شي. ډېره مننه. وی په خپله هم غریب یم خو بستالی را کرزامم، نمبر مې سره ولیکه پیسې به دې په کور شي. ډېره مننه قربان. مننه. په خپله هم غریب یم خو بستالی را کرزامم، نمبر مې سره ولیکه پیسې به دې په کور شي. او مقطع دا وي چې د ارماني سره ګرځېږه ځان ته مه خفه کوه، د ارماني سره ګرځېږه ځان ته مه خفه کوه، او په تکه توره شپه کې سپوږمۍ به دې په کور شي.